موبایل راکړه موبایل قسم موبایل کنه لري موبایل راکړه مجبوران د کوم موبایل چا سره ته څنګه ته څه کړل وباسه مازه موبایل نه وباسه دنه مخکې چې دغه مکمله ویډیو درته وښیم اول غواړم چې د دې ویډیو په اړه له تاسو سره څه ضروري معلومات شریک کړم. دغه جنکیو باندې طالبانو چیرته چاپه وهلې وه، څنګه یې نیولې دي او په خپله دغه جنکۍ څه وایي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له څو ورځو راهیسې د دغو دوو جنکیو ویډیو په سوشل میډیا باندې ښکته او پورته کیږي او خلک یې ډیر زیات شیر کوي او ورسره لیکي چې طالبانو دغه دوه جنکۍ له یو هلک سره په غلط کار نیولې دي. هغه هلک ورڅخه تښتېدلی دی او جنکۍ ورته پاتې شوي دي. طالبانو دغه دوه جنکۍ خپلې پوستې ته راوستې دي او په پوسته کې ورڅخه تحقیقات کوي چې هغه هلک څوک و، د کوم ځای څخه و او تاسو یې چیرته بولئ. دغو جنکیو طالبانو ته په خپل بیان کې دا هر څه ویلي دي. په دغه بیان کې دغه جنکۍ طالبانو ته وایي چې موږ دواړه خویندې د نسیم او ګلالي په نوم دوه هلکانو سره له کلي او کور څخه راوتي یو او دغو دواړو هلکانو غوښتل چې موږ لرې ځای د چکر لپاره بوځي. ملګرو کله چې ما د دغو جنکیو پوره بیان او انټرویو واورېدله په هغو کې داسې ښکاري چې دا جنکۍ یېرېدلې دي او طالبانو ته سم بیان هم نه ورکوي. درنو دوستانو کله چې ما د دوی پوره ویډیو او انټرویو را پیدا کړه نو په دې ویډیو کې داسې نه ښکارېدل چې دا ویډیو دې اوسنۍ یعنی د طالبانو د حکومت وي. دا ویډیو کې داسې لیدل کېږي چې دا د تیر حکومت یعنی جمهوریت ویډیو وي چې عسکرو دغه جنکۍ چیرته پیدا کړي دي او پوستې ته راوستې دي او له دوی څخه تحقیقات کوي. ملګرو که غواړئ چې تاسو هم د دغو جنکیو پوره بیان او انټرویو واورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ. موږ به تاسو ته د دغو جنکیو پوره بیان او انټرویو درولېږو. تاسو یې پخپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ چې دا ویډیو اوسنۍ د طالبانو د حکومت او که د تیر جمهوریت ده. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.